السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. استاد جان محمد جانیما قیصر خان ته او افتاب ته په د دې زړه نه د مینې نه سلام علیک وایم او ستړي مه شئ او په خیرالی ورته وایم. او افتاب خان چې کوم دی نو دا په جرمني کې دی او زمونږ قیصر خان چې کوم دی نو دا په کینیا کې دی. دی غوښتنه کړې وه د یو غزل انشاءالله والعزیز خپل غزل ورسره شریکومه. ټولو وطنوالو مسافر به ترې هم خوندونه والي او دوی ته به ډالۍ هم کړمه. خو یو ټپه مخکې وایم چې په اننګي د شینکۍ خال دی، په اننګي د شینکۍ خال دی او لکه سنتري چې د تاڼې په ګیټ کې وینا. غزل دی چې جانان مې خواله راشي فرض مونځ رانه قضا شي، سټوکې دې لږ راټول کا چې په سترګو مې رڼا شي او ټول ژوندون دې رانه واخلي سوله زوله دې زما شي. څوک منزله پورې لاړ شي، څوک نیمګړي نیمه خوا شي. تا به وې چې جنون څه دی، ما به وې چې مینه انتها شي. ستا یادونه کله کله د جاني د ژوند ښکلا شي.